अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्यन व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलकन व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़े मिस्रश बूही पीराहन शुनीदी चरादर चाहे की नानश नदीदी बगुफ्त अहवाल मा बरक़ी जहानस दमे पैदा उदी गर्दम निहानस गही बरत्वारनी आला नशीनम गही बरपुश्ति पाई खुद नबीनम अगर दरवीश बर हाली बमांदी अगर दरवीश बर हाली बमांदी सरस दस्तु आलम बर पिशांदी। दुरूद शरीफ हुआ शौक सर बुजुर्गवार किराम, माशा सदर बंदी वयात मुबारक खुलिस्तेद अल्लाह फरमाई कि फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। कतब मसलत दिन बांधी न पेगी इन आलिमान ना तपोस होगा। फदिया बांधी दौलमा इत्तिबा दी दा परज़ा चिदबीबा दौलमा ताबी तरीक़ी दावी खबर बा मनी और द मसले द दिन बते तपोस कई। रमज़ान मुबारक रवान दई अन करीब पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुबारक दा सुन्नत तरीक़ा दा नबी अलैहिस्सलाम बदा दवा कोला अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। खुदा है मुंगलर बरकत वाचे पदी रजब की बरगम्याश आपते शाबान की दक्कम्याशता यो रोज़नी में पकी पाते थे और वह बल्लिगना रमज़ान खुदाया मंगा रमज़ान तो रसाई द रमज़ान मुबारक ददी भाई इस्तक़बाल कई ददी द मसलो बाद उलमा तपोस कई
چې دا روژه الله ستا کوم علاج کوي په دې روژه باندې الله د بندګانو ظاهري او روحاني علاج کوي هم په دې باندې د بدن علاج کوي خدای پاک او هم په دې روژه باندې روحاني علاج هم کوي او ډېر زبردست مزې شی دی او رمضان د ثوابونو بهار دی دغه بهار را روان دی الله دې موږ او تاسو له توفیق د دې ادب راکړي نو دلته قرآن عظیم کې خدای پاک وایي چې ته د مسئلې تپوس ته عالمانو نه کوه په سمه لار به روان شي پرون یو سړی راغی ماسپښین نیم کې زم یو ځای ته چې ته تللی وم ډېر پېښور ته او ډېر لرې تللی وم یو ځای کې بیان و سړی ډېر پریشان و پټن نظره باندې خپله مسله دې بیان کا هغه راته ویې ما داسې ښځې ته وویې چې ته به په ما په 3 کاڼي طلاق یې که دا کار ما کړي ویې بس هغه هم پریشانه شوه مې ستاسو په دې خولې کې دا 3 ولې دي 3 ټکي کټ کا که یو دې ویلي وي نو هم به ښه وه نو ما ورته ویې چې تا ویې چې په ما به په 3 کاڼي طلاق یې که ما دا کار کړي مې کار خو تا نه دی کړی ویې نه مې زه بس خلاص هېڅ هم نشته ده خیر خو په دې کې احتیاط پکار دی دا خو د حل او د حرمت مسئله ده ښځه خو د خدای پاک لوی نعمت دی سړی پې د ګناه نه بچ دی او که بوډۍ شي نو بیا به ورته دوا کوي خاوند ته او خاوند ښځې ته امام غزالی رحمه الله لیکلی دي چې یو سړی د یو عالم متعلق یې واورېدل عالمانو له خلق راځي زیارت العلماء من ضروریات الدین ملاقات د علماو چې دی دا د ضروریاتو د دین نه دی لکه مونځ د ضروریاتو د دین نه دی روژه د ضروریاتو د دین نه ده حج د ضروریاتو د دین نه دی د علماو زیارت او ملاقات د ضروریاتو د دین نه دی د عالم مخ ته کتل ثواب دی د مور پلار مخ ته کتل ثواب دی قرآن عظیم مبارک ته کتل ثواب دی بیت الله مبارک ته کتل اسې چې ورته ګورې نو 10 ثواب دي ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې دا یو عالم متعلق یو سړي واورېدل دغه سړی څه ناستو په دین پوهېده او دې راغی عالم ته یې وی چې وروره ته پلان کې یې وی او وی ستا نوم پلان کې دی وی او
وی خنو اسی اهتمام ته یو پټي وګوره ما پتا پسې د خپل کور نه 200 پرسخه مزل کړی دی 200 پرسخه او یو پرسخ 3 میله دی ټول څونه شو 100 میله 100 میله مزل ما پتا پسې کړی دی لوی مزل دی 2000 د پاسه میله زه تانه د یو څو مسلو تپوس کوم د هغې جواب به راکې هغه ورته وي که مال راته نو در به کړمه او که مال نه راته نو بیا به زه څوک م بیا بل چا ته به لاړ شي هغه ورته وی چې زما 9 سوالونه دي دا خبر امام غزالی په مکاشفة القلوب کې کړی ده مکاشفة القلوب دا معنا چې ستا زړه به کولو کي دا کتاب نوم دی ورته وی یوه په 2 مسلو کې دا ده چې دا اسمان چې دی د دې اسمان عمق چې دی که نه عمق اوږدوالی او پلنوالی پرېږده د عمق چې دی د 500 کالو په مسافت دی دا یو اسمان بیا بل دغه اسمان چې دی چې موږ وینو د عمق چې دی عمق پښتو کې څه ته وایي پیړوالی د پیړوالی چې دی د 500 کالو په مسافت دی داسې کوټه جوړه کړې ده خدای پاک منګ یوه کوټه جوړو نو د کور ټول خلک ګلکار به راوړي پیسې به ورکوي او ټول د کور خلک په هغې کې په سخت محنت په یوه کوټه کې واقع وي الله دا عظیمه کوټه جوړه کړې ده چې جزونو یې انتها معلومه نه کړه وی بس دا راته ووایه چې دا اسمان ډېر وزندار دی او ډېر دروند دی چې د دې اسمان نه زیات وزندار صاحب څه وی ښه وی دا سوال دی ما واورېده د هغه مخ روښانه شو د عالم مخ روښانه شو وی دا ما واورېده وی دویم د دې ځمکې نه پراخه شی څه شی دی دا ځمکه ویړه ځمکه ده او 2 ځمکې دي عین قضات د معبزې یو شرحه ده د فلسفي کتاب دی هغې کې لیکلي دي چې انساني رساني چې دی د 6 میلو پورې شوې ده په دې ځمکه کې لاندې 6 میله فاصله 6 میله رساني لاندې شوې ده هغه ماهرین د یونان او د فلسفې هغوی وایي چې د 6 میلو نه اخوا پکې هېڅ اله کار نه کوي د خدای دې خدایۍ ته وګوره تا د خپل دین نه ځان خبر نه کړ
وی چې د دې ځمکې نه پراخه شی څه دی؟ هغه ورته وی ټیک ده، دا هم وی ټیک ده. د هغه مخ بلکل روښانه شو. عالم نه چې جواب ورځي نو خوشحاله شي. وی درېیمه خبره دا ده چې د کاڼي نه سخت شی څه شی دی؟ وی ټیک ده، ما ته د کاڼي نه سخت شی وښیه. په دې کې ډېر لوی پیدې دي په دې سوالونو کې. د امام غزالي صدیقیت مرتبې ته رسېدلی دي. خلکو سره داسې ناستو، امام غزالي محمد غزالي خلکو ته وی تاسو خپل خبرې کوئ، زه یو پټي مړ کېږم. چې خلک ورل هغه مړو ځان پې پوه کړه. وی زه یو پټي مړ کېږم، داسې معامله. لوی خلق بیل خلق دی. وی بس سیده وی د کاڼي نه سخت شی څه دی؟ وی دا مو شوه. لکه لاغلی جواب ورته مخې روښانه شو. وی څلورم سوال زما دا دی چې د ګرم جهنم نه یو ګرم جهنم دی، سقر ورته وایي. د امیانو اصطلاح ټیک نه ده. سقر یخ ته وایي، نه سقر ګرم ته وایي. وما ادراک ما سقر لا تبکي ولا تذر لواحة للبشر. دې کباب کوونکې د سرمنې د انسان دی. سقر ګرم ته وایي، یخ ته نه وایي. دا غلط اصطلاح ده د امیانو. او پنځم سوال زما دا دی چې د یخ جهنم چې هغې ته زمهریر وایي، هغې ته زمهریر وایي. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. په جنت کې به ګرمي او یخني به نه وي. دا د جنت صفت دی صورت دهر کې. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. په جهنم کې به نه ګرمي به وي او نه به پکې یخني وي. وی دا راته ووایه پنځم سوال زما چې د یخ جهنم نه زیات یخ شی څه دی؟ وی ټیک ته وشوه. وی هغه ورته وی وشوه. او شپږم سوال زما دا دی چې دا سمندر ډېر مستغني دی. د دې تمامې دنیا نه چاپېره دی. سمندر چې دی ډېر بې پروا دی. د سمندر نه زیات بې پروا او مستغني څه شی دی؟ هغه به ټیک ته دا مو شوه. وی آخري سوال دا دی چې یتیم دی ته وایي چې دی نابالغ وي او پلار یې مړي. داسې مه وایه چې یتیم دی ته وایي چې پلار یې مړي، نو زما پلار مړ دی نو زم یتیم شوم. دا غلط تعریف کوي چې پلار یې مړي او دی نابالغ وي. نو دا یتیم زمونږ په نگاه کې چې دی ډېر ذلیله دی. دا الله په جناب کې د دې یتیم نه زیات ذلیله څوک دی؟ وی دا مو شوه. وی ښه جوابونه دې واوره.
ستا اول سوال دا دی چې د اسمان نه کوم شی زیات وزندار دی او دروند دی په یو بی ګناه انسان باندې نارینه او زنانه په بی ګناه انسان باندې تهمت لګول چې دی د الله په جناب کې د دې اسمان نه زیات درنه ګناه ده. اوس خلق تهمتونه لګوي، تهمت چې دی په یو بی ګناه انسان تهمت لګول د الله په جناب کې د دې اسمان نه زیات درنه ګناه ده چې د دې سړي سره به څه کوي. دویم سوال د هغه څه وروره، دویم سوال څه چې د دې ځمکې نه کوم شی زیات پراخه دی. اسې ناستې وکړه څه پټي کې آګاهي نه فکر کوه، دونه خو تم فکر کوه کنه چې د ځمکې نه زیات پراخه کوم شی دی هغه ورته وی یاد لره د ځمکې نه زیات پراخ شی حقه خبره ده. یقین په خدای وکړه موږ دې کې په دې دارالعلوم کې دننه خبره وکړو چې دا کتاب به پلان کې وخت شروع کوو، نو موږ قسم دې که نه چاته ویلي نم څه ټیلیفون کړي او د کراچۍ نه به ماښام ټیلیفون راشي چې دا به په کوم تاریخ شروع کېږي. دا به یاد لرې حق خبره چې دا دی چې ستا د خولې نه ووتله او حق خبره وه باطله نه وه، دا به په یو ساعت کې به دې تمامه ځمکه کې ګرځي. د مسلمانانو غوږونو ته به رسي، دا خدای رسي، دا فرشتې رسي. وی ټیک ته وی بلکل وشوه. وی ستا دریم سوال دی چې د کاڼي نه زیات سخت شی کوم یو دی؟ وی د کافر زړه دی. د کافر زړه چې دی دا د کاڼي نه زیات سخت دی. قرآن عظیم مبارک کې راغلی دی په اوله پاره کې فهي کالحجارة او اشد قسوة، ستاسو دا زړونه چې دی په شان د ګټو دی ظالمانو، په شان د ګټو دی چې د قرآن شریف سر پې ونه شو، د داسې کتاب سر ستاسو په دې زړونو باندې ونه شو. او اشد قسوة بلکې ستاسو دا ای کافرو دا زړونه د کاڼي نه زیات سخت دي. د کاڼي نه سخت چې دی د کافر او د کافري زړه دی. وی ستا څلورم سوال دی چې د جهنم ګرم نه کوم شی زیات ګرم دی؟ وی یاد لره د جهنم نه زیات ګرم شی چې دی دا حسد دی. حسد. ومن شر حاسد اذا حسد. حسد څه ته وایي؟ چې خدای پاک یو چاله مال ورکړی دی، اولاد ورکړی دی، علم ورکړی دی، او ته په دې زړه کې دا راولي چې خدایه دا تې واله. الله اکبر. او که نه دا وی که نه چې خدایه دلته دې دا اوچت علم ورکړی دی، دا تقوا دې ورکړی، دا پرهیزګاري دې ورکړی، دا اولاد دې ورکړی دی، نیکان مال دې ورکړی دی، خدایه دغسې ماته م راکړي، نو دا جایز ده، دې ته پسخېدل وایي غبطه روا ده. امام بخاری پہ باب روڑی دی پا بخاری مبارک کی نو پس خیدل سیدی خدای داسې نعمت ما تم راکا دې ته حسد وایي.
داسې کار وشو چې نوح علیه السلام مبارک ته الله وی چې طوفان راولې طوفان ته داسې کار وکړه چې د ټولو حیواناتو نه دو عدد یو مذکر یو مؤنث یو نر یو ښځه دې بیړۍ ته وخېژه وه لویه بیړۍ وه عظیمه بیړۍ وه انسانان په دې کې 80 کسان 80 کسان پکې وو 40 زنانه مسلمانانې 40 نارینه مسلمانان بس دوه چیلې او چیلې ګډه او ګډه غوایي غوا دا به خجول چې د دې نه بیا دنیا بادېږي اوس په دا دنیا خدای غرق کوي دا دنیا خدای ختمی حضراتو دی یو بوډا راغی پالی پلامو دی کن لویه لویه ګیره دا پټکي والې دی بیړۍ ته راخیږي نوح علیه السلام ته وی څوک یې وی نه دې پرېږدم تا نه بوی ځي خدای ته ځان ورسوه نو خبره به اسانه شي وی تا نه بوی ځي وی تا نه پرېږدم بیړۍ ته زه دوه کسان پرېږدم ته وایي یوازې او تا نه بدبویي ځي وی څوک یې هغه ورته وایي زه شیطان یم ما یې که دلته هم څه کار وکړم که په دې بیړۍ کې هم څه کار وکړم وی شیطان یم وی ښه به زه ټیک ته وی تا خو پرېږدم نه نوح علیه السلام مبارک ورته وی داسې کار وکړه چې ته ماته دا وښیه چې ته خلک مسلمانان چې ډېر ګمراه کوې نو پسې ګمراه کوې نوح علیه السلام مبارک ورته وی یو زه خلق تباه کوم په حسد باندې او دویم په حرص باندې وی لرې مزه ما ته وګوره ما د آدم علیه السلام سره حسد وکړو سجده مې ورته ونه کړله چې دله دې دا لوی مقام ولې ورکړ دا به دې مال راکړې وي ما د آدم علیه السلام سره حسد وکړو نو زه لعین الله شما لعین شما او د جهنم خشاک شما او موجد د کفر شما کفر ما را پیدا کو او وی حرص په مال باندې په عمر باندې او په عزت باندې حرص ته وی شدت طلب الشی ته وی حرص شدت ډېر طلب د شی وی آدم علیه السلام ته وګوره خدای ورته وی ولا تقربا هذه الشجره تو ستا بیبي حوا دې ونې ته به نه نږدې کېږئ هغې ونې ته نږدې شو حرص یې وکړو د جنت نه راکوشو د جنت جامې ته لاړې د جنت نه راکوشو وی بلکل صحیح ده وی زه به ځه دا دوه خبرې بس کافي دي وی حسد چې دی د ګرم جهنم نه زیات ګرم دی چې دا د چا په سینه کې چې حسد دی او به سوځي دا د ګرم جهنم نه زیات ګرم دی حسد وی سیده ویستا پنځم سوال دی چې د یخ جهنم نه زیات شی یخ څه دی چې دا یو ضرورتمند دی
خپل سړي ته راغی، خپل ضرورت یې خپل سړي ته پیش کو، لکه د تر زوی دی، رور دی، او د هغه حاجت یې پوره کولی شو، پوره یې نه که. د ده دا زړه چې دی د یخ جهنم نه زیات یخ دی چې په هغه ونه سوځېده، چې په دې خپل ستا دا زړه دونه ونه سوځېده چې د هغه حاجت دې پوره کړې وي. وی دا هم ټیک ده. او شپږم سوال ستا دا دی چې د سمندر نه زیات مستغنی او بے پروا څه شی دی؟ وی دا هغه مسلمان دی چې خدای ورته څه ورکړي دي او په هغې صبر شي، په هغې قناعت وکړي، په هغې صبر شي، او د زیادت طلب نه کوي چې خدای وله څه ورکړي دي، نو چې خدای ورکړي دي بس دقې باندې صابر دی. دا د سمندر دریاب نه زیات بے پروا انسان دی. وی دام ټیک ده. اوم سوال ستا دا دی چې زمونږ په دې نگاه کې یتیم ډېر ذلیله دی. د خدای په نگاه کې د یتیم نه زیات ذلیله څوک دی؟ وی د یتیم نه زیات ذلیل د الله په جناب کې چغلخور دی. چغلخور چغلی کوي، دې سړي ته یو خبره کوي، دلته به د دواړو په مابین کې جنګ پیدا کوي. زه درته قسم وخورم خیمه نه، ما چغلخور ولیدل چې دنیا یې هم تباه شوه. دوو کسانو په مابین کې پام کو چې د مسلمان په سر چغلي ونه کې، دنیا به دې هم تباه شي. هغه کسان ما ولیدل دنیا یې هم تباه شوه، آخرت او قبر خو را پرېږده. وی دا چغلخور چې دی د الله په جناب کې ډېر زیات پلیت دی او ډېر لوی ذلیله دی. احیاء العلوم کې امام غزالی لیکلی دی چې وواړه خبرې برابر شوې. امام غزالی لیکلی دی چې موسی علیه السلام استسقا دپاره ووتو، باران بندو، استسقا یې کوله، باران ونه شو، سهار بیا راغی، باران ونه شو، بل ورځ بیا راغی. د پیغمبر استسقا قبوله نه شوه. وی یا الله دا باران ولې نه کوي؟ زه خو د خدای پیغمبر یم، دې خلکو ته دا خلک به څه وایي؟ د خدای په حکمتونو خدای پیږي. وی ټیک ده، دا تاسو چې استسقا کوئ په تاسو کې یو چغلخور دی، د هغه د وجې نه باران نه کیږي. موسی علیه السلام خدای پاک ته وی دا چغلخور موږ ته وښیه، نو بس موږ بیا وباسو. نو الله ورته وی ښه زه بل د چغلخورۍ نه منې کوم، نو تا ته د هغه په سر چغلخوري وکړمه چې تا ته وښیمه. موسی علیه السلام یې بند کړ. د خدای داسې خبرې نه دي، په یو خبره کې به دې بند کېږي چې ته به رپم ونه وایې. وی نو یا الله څوک وی په شریکه ټول توبه وباسئ ما ته. استسقا دپاره استغفار پکار دی، توبه ټول وباسئ. توبه وویستله صاحبه، بس باران مضبوط شروع شو، د خیر او د رحمت باران شروع شو. موسی علیه السلام هغه سړی ونه پېژنده چې دا کم یو، خو ټولو توبه وویستله. عمر صاحب مبارک یو وارې په مانځه کې ولاړو او په دې کې د چا باد تلي وو او د شرم د وجې نه اودس له نه باد یې تلي وو.
فاروق اعظم سره زما لوی تعلق دی راځه خوبونو کې م ډېر وینم دا ځای چې مې مدرسه واخیسته نو دې کې مې م لیدلي وو دغلته زه ودوم او په دې کې راغی اسمان سور دی په خدای یقین وکړه نو ما ته وی دا مدرسې لم دا ځای واخیسته مې او مې صاحب دا کم دی فاروق اعظمه پیدا دا به کولی شي د هغې نه وروستو د شپږو کسانو نورو نه مې ځای واخیسته دا ما په خپل سوچا حلالو پیسو دا ځمکه اخیستله دا هر څه نو فاروق اعظم مې فاروق اعظم زه ما داسې فاروق اعظم ته سلام کو پولیس والا ما ته وی داسې څه دا مې هذا فاروق الاعظم وی نعم نعم بس مې خوښه ته سلام کوم زه د کوم ځای نه راغلی یم مې زه خوښ زه ورته کار کوم هغوی بیا زما کار مې عربی کې ورسره خبرې کومه نو عربی باندې هغوی بیا خوشحالېږي بیا څه نه وایي نو فاروق اعظم وی یا کسان مانځه نه راوګرځېد وی راځئ چې په ټول کس اودس وکړو هغه سړي م پکې اودس وکړو اودس ته اعظم ښه دی او هغه سړي د هغه د رسوایۍ نه بچ شو مسلمان د رسوایۍ نه بچ کا خیر آخري خبره کومه تقریر زما نه ډېر اوږد شو ډېر زیات طویل غوندې شو موسی علیه السلام مبارک ته یو وارې وحي راغلی وي هغه چغلخور نن مړ دی تی جنازې له لاړ شه وی جنازه کوم ځای ته وي پلان کې ځای ته لاړ شه موسی علیه السلام وی چې هغه چغلخور چې دغه څوک زما په امت کې نن به وپېژنم چې هلته کې لاړو نو اووه جنازې پرتې وي د دې په شریکه جنازه وکړه بیا یې ونه پېژنده الله ته بیا م پټ که ما ته مسلمان ښکاره کوو الله یې پټوي الله پې خپله پرده اچوي دعا په اخلاص سره وکړئ تاسو یو عرض کوم حضراتو دا ځای چې دی نو زمونږ دغه دویم ځای چې واخیست هغې ته م دغلته پل جوړ کړ نو د مخکې نه خلک ډیران دغلته غورځوي نو دا ډیران لرې کول دغلته د غاټۍ والا ملګري دي هغې لرې کوي هغې لرې کوي باقاعده پرېږدي نه هغه ډېر مسلمان سړی دی دغلته کې اډۍ ده دوکان دی نو تا ته دا خبره کوم چې تا ته به اوسه پورې پته نه وه هغه ځای کې د دې مدرسې دغه احاطه چې ختم شي دیوال ختم شي هلته لوی خلک راځي او ډېر رنګونه غورځوي هلته کې وړه ګنې بچي به دې مړه شي یاد لره بچي به دې مړه شي یوه دا د مدرسې ته بې ادبي کوي او دویمه خبره دا ده چې بیماري به درته ولګېږي بیا به جوړېږي نه او دریمه خبره دا ده چې فقیر به شي ډوډۍ به دې نه پیدا کېږي تا ته د دې انجام معلوم دی او بل درته یو خبره کوم هغه هم پرېږده موږ به یې وغورځو خیر دی تی غورځوه خو دې دریو خبرو ته ځان برابر کا بچی به دې مري تا ته به بیماري لګي ښځې ته به دې لګي او بل چې دې فقیري به د باندې راځي او بل دا ده چې دا سړک دی د مسلمانانو پرېږده مدرسه مسلمانان دا پوخ سړک دی په پوخ سړک ته ډېران غورځوي ای ناپوهه نو دا دی ټول مسلمانان راځي ګاډي څوک درئ او دغه ځای کې قاذورات پکې وي ګندګي پکې وي سوټي پکې وي او تا په دغه ځای غورځولي دي نو تاسو ته د الله د رضا دپاره وایم چې د دې
بدترین کار مسلمانان په دې لار ځي د خلکو دکانونه دي دغلته ته ورته مخکې ګندګي غورځئ تا سره به الله څه کوي دا یو څو کورونه دي دونه نه دي دا یو څو دي زه پېژنم خو غږ مو ته نه دی کړی او دا زه پېژنم ګویږي نو دا چې دې څه ډېر هم نه دي نور ټول مسلمانان هغه ځای ته ځي هغلته کې کنده ده چې دا کنده پرې ډکه شي ما ستاسو خدمت کې دا یو عرض کوو دا خبره صاحب ما څنګه وکړه واقعي دا ازار کار دی که نه دی مسلمانانو ووایې دا ډېران په دې مدرسې ته خوا کې غورځول د مسلمانانو په پوخ سړک باندې ډېران غورځولو د تباهۍ سبب دی که نه دی لاس اوچت کوي او بالکل دغه ټوله دنیا وایي چې دا د تباهۍ سبب دی واخر دعوانا سنت په اهتمام سره وکړئ